دلته یو شبهه راځي. شبهه دا ده چې ډېر خلک موږ وینو چې په رمضان کې څنګه ګناهونه کوي، په غیر د رمضان په رمضان کې همغسې ګناهونه کوي. موږ ته هېڅ فرق نه راکوي، رمضاني که غیر رمضاني دواړه یو قسم ګناه ځینې کېږي. نو آیا دا اوس شیطان بند نه دی که دا شیطان دی جیل میل سي ځای مې تشتېدلی ده که څنګه؟ اصل خبره دا ده پخوا زمانه کې چې کوم سلایي والا مشین د دا زړو خلکو به یادي چې کله به په یو کالي باندې یا په یو ټوکر باندې کار شروع کړي، مثلا 1 دقیقه کار به وکړي نه د ماشین به شروع، بیا چې به کله ماشین ودروي مثلا بجلی باندې تار وهلی وه بټن به ووهله دا بجلی ځینې منقطع شو، یا مثلا په پښو باندې بعضې کار کېدی هغه به وکړه، خو هغه چې به ختم هم سو 10 سکنډه 15 سکنډه 20 سکنډه پورې دا ماشین بېله بجلی چلېدل. د بعضې خلکو به یادي انسان هم دغسې ده 11 میاشتې چې په ګناهونو باندې چلېدلی، نو په رمضان کې لکه هغه سلایي ماشین نو یو څو وخته پورې دی خپل د عادت د وجې هم رواني په ګناهونو. بعض علما داسې جواب کوي، بعض وایي چې یا په انسان باندې ګناه شیطان نه کوي. علما فرمایي چې په انسان باندې ګناه شیطان نه کوي بلکې په انسان باندې ګناه خپل نفس کوي. نفس په انسان ګناه کوي، نو نفس خو ستا سره وي. د انسان 2 دشمنونه دي، یو د نفس دشمن دی او یو دی شیطان. شیطان الله در سره وتړل، نفس خو دې پاته ده که نفس خو هم در سره دی. دا شیطان چا کوي خو دغه نفس کوي که نه. هم چومن دیگری نیست پس الوړه که الله تعالی ولته آدم علیه السلام ته سجده ولګوه، د ورځه ولې سجده ولګوم؟ دی د خټو څه پیدا دی، خاورو څه زه د اور څه پیدا یم، زه ولې سجده ولګوم؟ تکبر یې وکړه. نو ځکه انسان نفس یې وکړي نه، تکبر نفس ته وایي چې نفس یې وکړه. الله جل جلاله شیطان کوي. مخکې چې و د ملایکو استازو داسې ځای په مځکه کې نسته. علما کرام بعض وایي چې شیطان د سجده نه یې ورباندې لګولی، ولې نفس یې وکړ. نو نفس خو یې د انسان سره، او غلط صحبتونه غلطو خلکو سره ملاوېدل هم انسان خرابوي، او غلط عادتونه دا په انسانانو باندې ګناه کوي. داسې خو نه ده چې خالي شیطان دی بس ګناه در باندې کوي. غلط خلکو سره ګرځېدل، غلط عادت درلودل، او د انسان خپل نفس دا په انسان باندې ګناه کوي. دغه شانته د شیطان د نیولو دویم مقصد هم دی چې موږ وایو شیطانان نیول سوي دي، بندي سوي دي. د دې دویم وجه هم شته، د دې ډېره عجیبه وجه ده. حدیث کې راځي ان الشیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم. شیطان د انسان په هر رګ کې ننوځي، ګرځي په کوم ځای کې چې وینه ځي. ستا په بدن کې چې په کوم ځای کې وینه تګ راتګ کوي، شیطان په مغه ځای باندې تګ راتګ کوي. الله اجازه ورکړې. نو چې کله د انسان نس موړي دا جهنم، شکمی فقیران تنوری خداست درو هر چی آید فنا در فنا. چې کله جهنم ډکی په رګونو کې طاقت پیدا شي، د انسان په پلو کې طاقت پیدا شي، نو بیا د شیطانی تحرکات شروع او د ګناهونو په طرف د انسان رغبت شي. او چې کله نس خالی وي د انسان رګونه او پله چې دي کمزوره وي، نو د انسان په جسم باندې د تندي او د لوږې اثرات موجودي. فلذا د په رګونو باندې او د په پلو باندې د شیطان اثرات کم وي، د ګناهونو اثرات بالکل یې نه ده سره. نو چې کله د انسان رګونه کمزوري شي خو شیطانی حرکتونه هم کمزوري کېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي، سهل ابن سعد راوی دی، نبی علیہ السلام فرمایي چې په جنت کې 8 دروازې دي. یو دروازه د هغه ته ریان وایي، الله تعالی خاص کړی د روژاتیانو دپاره، هغه خلک چې روژه نیسي په صحیح معنا. وروسته راځي روژه دا نه معنا سهار څه تر ماښامه شی مه خوره، روژې خپل شرایط لري.